السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه وئ. د افغانستان د کرکټ مینوالو سره یو څو خبرې شیر کوو او ورسره د پاکستان د کرکټ مینوالو سره هم راځو. اول د افغانستان د کرکټ مینوالو چې کوم د افغانستان او د زیمبابوې ټیسټ سیریز دی، نو هغه په 26 تاریخ باندې به شروع کیږي. خو هغې کې د خفګان او د افغانستان د کرکټ مینوالو لپاره بد خبر چې یاره هغې کې د باران امکانات په لومبۍ ورځ خو دومره نشته، په 26 تاریخ 27 کې د باران امکانات ډېر زیات دي. خو به هر حال میچ به کیږي، پکې به باران ځي راځي. نو د افغانستان او د زیمبابوې چې کوم ټیسټ 2 میچه دي، 10 ورځې به دا. نو بارانونه خو په یو میچ کې ډېر زیات دی چې دا یو میچ دا په 15 ورځو مشتمل یا هغه ورځو. نو 10 ورځې د افغانستان دغه ټیسټ سیریز دی زیمبابوې سره. نو یو میچ په 15 ورځو مشتمل، نو 10 ورځې دی او 2 میچه دي د زیمبابوې او د افغانستان. ورسره د پاکستان په ساوث افریقې سره، ساوث افریقا کې لا د پاکستان ټیم دی، په هغې کې خو داسې کلاړین دي 1 2 3 4 چې هغې د اوډیایي والا و، هغې ته وویسته او د ټیسټ دپاره ورسره نور کلاړین راغلي دي چې هغې کې سعود شکیل دی او ورسره شان مسعود دی. نو شان مسعود د ټیسټ کپتان هم دی. نو زبردستې مقابلې دي. په 26 تاریخ د پاکستان او د ساوث افریقې ټیسټ لوبه هم چالو کیږي او د افغانستان او د زیمبابوې هم په 26 تاریخ چالو کیږي. دواړه یوه بجه دي. خو د زیمبابوې او د افغانستان په میچ کې باران امکانات ډېر زیات دي، لکه 2 3 4 ورځې مسلسل. نو داسې ووایه چې د لومبي ټیسټ میچ به د افغانستان او د زیمبابوې میچ کې خوند مزه نی، په دویم میچ کې به بیا کیدی شي لکه د باران حالات ښه شي. نو بل خبر دا دی چې د راشد خان پکې نشته دی، هغه راغلی دی. بل یو 2 3 نور کلاړین دي چې هغې هم ترې راغلي دي د زیمبابوې نه. نو تقریبا وایم چې دا ښه خبر دی چې راشد خان راغو، ځکه چې ټیسټ لپاره راشد خان نه دی ښه، ځکه چې ټیسټ کې به بالونه ډېر کې. نو دوستانو، دغه د افغانستان او د پاکستان د کرکټ مینوالو لپاره یو ویډیو وه. د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ چې چېرته هم یئ. د الله په امان.